راغلم د خپل وراره سره مصطفی حبیبجي سره وای راځه کاکا وای تا ته زه خپله لیسه ښیم افغان ترک لیسه ماشاءالله ډېره مساویه جوړه لیسه تاسو کتلی شئ دلته دا دلته استادان حاضري لګوي حاضري فنګر سره ده هر استاد راځي دلته حاضري خپله لګوي نو زه کلاسونه د مصطفی ته به ما ته وښیې خپل صنفونه به دې م راته وښیې دا کلاسونه دي د افغان ترک لیسې په جلال آباد کې دا ستا کلاس دی ماشاءالله ماشاءالله دا خو خسته کلاس دی که نه یار چیرې کړي دي زمان لا هر امک کرسلیک مطلب سم ته په خیر راغلی ښه ښه دا څه شی ده ته ما ته معلومات راکړې که نه پروجیکټر ماشاءالله به کوم سیسټم دی دلته د استاد لیکچر برابروي تاسو ته ښه ښه دې کې تاسو څه کوئ دا چې د چا کتاب نه بس روپۍ ورکړي دي ښه ډایرکټ کلاس پلاس کتاب پروت دي ماشاءالله څومره ښه خبره ده او دا ساحه چې دا چې بس د ګرمي وشي بس کوټ واله ډایرکټ دې ځای کې ښه 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 ماشاءالله ډېر ښایسته یار زه بل ځای به م راته وښیې ښه دا ټول کلاسونه دي مطلب دا هم صنف دی ښه ښه ټول په دغه سویه باندې جوړ دي څلورمې بي دی ګورئ څلورمې بي کلاس دی ځو مخکې په خیر دا حال ښه وای فای ګانې دي دلته ښه وای فای هم لګېدلي درته او دا ځای څه دپاره دی دا دا د استادانو سټاپونه مطلب کلاس چې ختم شي او صنف استادان دلته راځي دمه کوي دمه کوي دغه ساحه کې او بیا څه کوي بیا بل کلاسونو ته بیا ځي ښه ښه مخکې ځو او دا سپیکر یې ګورئ دا چې بریک شي بس بیا نعتونه پکې ولګي نعتونه پکې لګېږي ښه ښه بل څه راته ښیې دا ترکي کلاس دی ترکي نه څه مطلب دی ترکي لکه ټول ترکي پکې ویل کېږي ښه ټول ترکي ژبه درته ښیي دلته یوازې صنف دی ترکي دپاره ماشاءالله څومره ښه خبره ده اچھا ټول هم ټول په ترکي ژبه باندې دي ښه ښه دلته مېوې هم لګېدلې دي که نه ښه د انګورو ته څه وایي اوزوم سایلیک ایوکاډو کورپوز الما کیوي دا ټوله ژبه په ترکي کې دغه شوی دلته ښه دلته ګلپین پکې راغی که نه والکه نان لیمون مسیر جوار ته مسیر وایي ښه کشتۍ ته څه وایي جیمي ګاډي ته عرابه طیارې ته اوکا کامیون موتور تکسي ماشاءالله ښه 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 زو بل صنف ته زو بل ځای به راته وښیې دې خوا څه دي دا کمپیوټر دی کوم ځای کې دی ښه ماشاءالله کمپیوټر لیب ته عملي کلاسونو ته راځئ دلته او دلته راځي دې کې درس وایم ښه ماشاءالله د هر یو بلاک خپل کمپیوټر لیب دی دلته تقسیم اوقات لګېدلی نه دا د ترکي ژبه